السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، زه وخت پر وخت ستاسو لپاره د یو شاعر کلام په دې خاطر پر فیسبوک پر یوټیوب باندې اپلوډوم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. دوستانو، زه په شاعرانو کې توپیر نه کوم، زه فرق نه کوم چې دا څوک دی یا څوک دی. ټول زما شناخته دي، ټول زما یاران دوستان دي. خو د بعض شاعرانو شعرونه داسې وي چې هغه په خپله سړي ته وایي چې ما ووایه. نو په لاس کې نن د امیر لیکوال یو کتاب لرم. ګمان کوم چې دا زما په یوټیوب چینل کې 4-5 زیات کلامونه به ما د امیر لیکوال ویلي وي. هم وجه دا ده چې د کلامو کې هغه ژوند شته، هغه ساه پکښې ده. سړی دې ته لیواله کوي چې بار بار د شعرونو څوک ووایي. نو ستاسو ډېر قیمتي وخت نه اخلم او تر شعر ویلو وړاندې یو هیله درڅخه کوم، یو خواست درڅخه کوم. کوم نوي دوستان چې اول واره زما ویډیو ګوري، دوستانو دا سبسکرایب چې کوم بټن ده دا ووهئ. دوستانو لایک هم تر ویډیو لاندې لایک بټن ده، دا هم ووهئ. او که وخت لرئ په کمنټ کې یو څه ولیکئ د ویډیو په اړه، ځکه چې په دې زموږ ډېره حوصله افزایي کېږي او ستاسو هیڅ نه پکېږي. نو دا ټولو ملګرو ته خواست کوم چې څوک هم زما ویډیو ګوري، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو هر وخت چې موږ ویډیو پورته کوو دا ګوري. خالي زما غنه هر شاعر چې پورته کوي، هر لیکوال چې پورته کوي، هر یوټیوبر چې پورته کوي، هغه په دې هیله پورته کوي، په دې تمې پورته کوي چې څوک به د زما ویډیو وګوري. دوستانو ستاسو هیڅ نه پکېږي. هر سړي غټ غټ پیکې جان لګولي، 10 GB 40 GB 50 GB چې دا نه ختمیږي. دا سیمې بیا نه پاتې سي، هفته در باندې پرس. نو دوستانو چې پرې کېږي، نو تاسو په دې خاطر چې کمپنیانو ته مو نور بیرته ګټه ولاړ سي، موږ ته چې تر هغه پیدا راورسوي ښه دي. دا زموږ ویډیو ګوري، کوم چیرې نه خوښېږي، چیرې په مجلس کې مصروفه یاست، ویډیو پلی کوئ، اواز ورڅوک کوئ 2 منټه ږدئ چې دا په دې خاطر موږ پورته کړی چې څوک یې وګوري. چې ویډیو ختمه شو بیا چې ته کوئ هغه کوئ. یوه ویډیو خامخا باید موږ حق پر دې لرو چې موږ دونې خواري. او دوستانو دا یوټیوبر په دې پوهېږي چې یو ویډیو په څومره تکلیف جوړېږي. دا داسې ساده خبره نه ده بس چې کیمره دې مخ ته ونیوله. یوه ویډیو کم سے کم 400 ژر جوړه، هر جوړه 2 غنټې ټیم خامخا غواړي، 2 غنټې یا 3 غنټې ټیم یوه ویډیو غواړي. چې په دونې تکلیف موږ جوړ کړو، دا حق بالکل پر لیدونکو لرو چې زموږ ویډیو وګوري او سبسکرایب یې کړي او لایک یې کړي. او دا د سبسکرایب په څنګ کې چې کوم د زنګ نشان دی، د کوم په انګلیش کې چې بیل آیکن ورته وایي، دا چې ووهي د دې فایده دا وي هلته پر ال بیا دا چې ووهي هلته اپشنونه در راوړي په سر کې ال دی، پر ال باندې چې کلیک کړي. د دې معنا دا ده چې هر وخت زه ویډیو پورته کوم تاسو ته ډایرکټ نوټیفیکیشن درځي، تاسو ته خبر درکول کېږي چې پر دې چینل باندې نوی ویډیو پورته شو. نو دا تکلیف هم وکړي چې چینل مې سبسکرایب کړ، دا په څنګ کې د زنګ نشان هم در سره ووهي. نو دوستانو ستاسو ډېر وخت نه اخلم، راځم د امیر محمد لیکوال د شعر وخواته. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. وایي لکه واړه واړه سیندونه سمندر ته راځي، لکه واړه واړه سیندونه سمندر ته راځي، داسې غمونه د دنیا مې د زړه سر ته راځي. لکه واړه واړه سیندونه سمندر ته راځي او داسې غمونه د دنیا مې د زړه سر ته راځي. او خدایه په لنډو ورځو شپو کې داسې وخت راولې، خدایه په لنډو ورځو شپو کې داسې وخت راولې چې د کابل خلک په لوی زړه پېښور ته راځي. یتیم بچی په دغه هیله هره شپه ویده وي، یتیم بچی په دغه هیله هره شپه ویده وي. مورکۍ وایي چې بابک به دې اختر ته راځي. او یوارې زه ور وځم مورې ما را غبرګه کړې، زما مین زما ملنګ مې د کور ورته راځي. او لیکواله موږ ودانوو ټولې ویجاړې لارې، لیکواله موږ ودانوو ټولې ویجاړې لارې، پر هر ځوان غږ کوو که څوک ودې اشر ته راځي. لکه واړه واړه سیندونه، لکه واړه واړه سیندونه سمندر ته راځي، داسې غمونه د دنیا مې د زړه سر ته راځي. او یتیم بچی په دغه هیله هره شپه ویده وي،
یتیم بچی په دغه هیله هره شپه ویده وي مورکۍ یې وایي چې بابک به دې اختر ته راځي ستاسو له توجه څخه یوه نړۍ مننه تر راتلونکې بلې ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخه مو ښه ژوندي اوسئ کور مو ده